چین د یو دولتي شرکت پاور چاینا معاون لینګ ګیمینګ د هیواد کې له افغان سفیر سید محدین سادات سره ولیدل. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. دغه لیدنه کې ښاغلي مینګ په افغانستان کې د اوبو او برېښنا په برخه کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې او د همکارۍ غوښتنه یې کړې ده. د سفارت سرپرست هم ورته په افغانستان کې د پانګونې لپاره د شته فرصتونو د یادې ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړی. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.